سلامونه مرګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن موضوع چې دا ده، غواړو چې د مکتبونو باره کې وغږیږو، د امریکې مکتبونه یا پوهنتونونه او د افغانستان چې دې دواړو کې څه تفاوت دی. ولې مثال په تور باندې د امریکې مکتبونه یا شاګردان داسې تکړه دي یا سیستم یې داسې پرمختللی دی، او افغانستان کې ولې مکتبونه داسې پرمختګ نه دی کړی. نو د دې دپاره مې ملګرو کوم میلمه چې راوستی دی، فکر کوم د کوم تعریف محتاج هم نه دی، ښاغلی هجرت الله اختیار صاحب. دی خپله په د ننګرهار پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی دی، او په ضمن کې دلته خپله په امریکا کې هم د په 2018 کال کې ماسټري وکړله د یوډف یا د واشنګټن پوهنتون نه، چې نن سبا وخت کې د نړۍ په سطح باندې فکر کومه اووم معتبر پوهنتون دی، او دی په ننګرهار کې د اصلاحاتو رئیس هم پاتې شوی دی. بیا دا اوس بیا دی رالو امریکې ته د میشیګن پوهنتون کې د ریسرچ یا د څېړنې برخه کې هم دنده درلوده. نو مرګرو زم وخت نه نیسم، اختیار صاحب ته کیمرا اړومه چې هغه خبرې وکړي. اختیار صاحب اول خو ستړی مه شئ د سټوډیو ته، او دا تاسو ته مې چې زحمت درکړه، رښتیا چې درته وایم اختیار صاحب، اصل هدف مې دا دی چې هغه ملګري چې په افغانستان کې دي، شاګردان دي، استادان دي، سکالرز دي، هر هغه کسان چې د تعلیم پورې مربوط دي، زما نظر دا دی چې دوی یو آیډیا والي چې پوه شي چې مثال په تور باندې امریکا کې د مکتبونو سیستم څه رقم دی، ولې دا خلک داسې پرمختګ کوي، ولې مخکې روان دي. تاسې چون خپل هلته استاذ پاتې شوي یاستئ، مکمل درته د افغانستان سیستم معلوم دی، او دلته مو هم مخکې هم راغلي وئ، 2 کاله هم تېر کړه، اوس هم تقریبا د 2 کاله وشو بیا راغلي یاستئ. د میشیګن پوهنتون کې ما خپله په پوهنتون کې دنده درلوده. نو که تاسې لږه په دې باندې اختیار صاحب رڼا واچوئ. ډېره زیاته مننه سبحاني صاحب، تاسو ته ستاسو قدرمنو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې ما ته مو بلنه راکړله په خپل دې خپرونه کې. اصلا د هیوادونو د پرمختګ او یا د وروسته پاتې والي بحث چې کله مطرح کیږي سبحاني صاحب، نو هغه په ټولو عرصو کې پرمختګ هم په ټولو برخو کې د یو مملکت شاملیږي، او وروسته پاتې والی هم په ټولو برخو کې شاملیږي. یعنی موږ داسې مثال نه لرو یا داسې نشو ویلی چې یو هیواد وروسته پاتې ده خو تعلیمي سیستم یې ډېر زیات په لوړه کچه کې ده، یا یو بل هیواد ده هغه د پرمختللو هیوادونو په لیست کې ده، پرمختللو هیوادونو په حساب راځي، خو تعلیمي سیستم یې د هغوی وروسته پاتې نه. کله چې د پرمختګ د ډیولپمنټ محاسبه کیږي، انډکسونه هغه کوم شاخصونه چې دي، په دې کې څو برخې شاملیږي. یو د هغې برخو د جملو نه د معارف سیستم ده، د ښوونې او روزنې نظام ده د هغه مملکت، چې په دې کې د ښوونځیو د فیزیکي سټرکچر یا ساختمان نه نیولې تر تعلیمي نصاب پورې چې هلته څه شی تدریسیږي، تر د پوهنتونونو تر نصابه پورې، او تر دې پورې چې کوم قوانین، کومې پالیسۍ او کوم اصول او قواعد او مقررات حاکم دي په دغه نظام باندې چې دغه حقوقي او قانوني نظام تنظیموي. همدارنګه ټکنالوژۍ ته لاسرسی، چې اوس خو ټکنالوژي د ژوند په ټولو عرصو کې داسې ننوتې ده چې یو جزء لا ينفک ده، یعنی څوک ترې انکار نشي کولی. نو دا ټول برخې د
د یو پرمختګ د شاخص په توګه باندې شته دي او په همدې باندې محاسبه کیږي. نو د امریکا متحده ایالات چې دا د نړۍ یو د پرمختللو هیوادونو څخه ده، نو د دې د پرمختګ چې دا یوازې په نظامی برخې پورې اړه نه لري، نه په سوداګرۍ او په بزنسونو پورې اړه لري، نه په ټکنالوژۍ پورې، نه په صحت پورې، بلکې په دې ټولو عرصو کې چې معارف په ټیټه سطحه باندې د ښوونځیو نظام او په لوړه سطحه باندې لوړې زده کړې چې دي، خصوصا د امریکې پوهنتونونه دا پکې شامل دي. او د پرمختګ به ډېر رازونه وي، ډېر دلایل به وي، خو څومره چې ما لیدلی دي د امریکا په پوهنتونونو کې او همدارنګه په کالجونو کې چې ما اورېدلی دي، د محصلینو او شاګردانو سره مې خبرې کړي، او همدارنګه په ښوونځیو کې چې زما خپل ماشومان هم مکتبونو ته ځي، هلته غټ تفاوت د افغانستان سره دا ده چې په دې تعلیمي نظام کې شاګرد داسې روزي چې یو کار څنګه وکړي، د کولو لپاره یې روزي، نه د زده کولو لپاره. یو زده کړه ده، نوینګ، یو شي باندې پوهېدل، یو ډوینګ ده، کول، عملا کول. دلته ډیر فوکس په کولو باندې ده، او زمونږ او ستاسو په تعلیمي نظام کې هغه د نظام فوکس په دې باندې ده چې هلته یو شی ته څنګه زده کړي، میموري ته یې وسپارې، حفظ کې، یاد کې. نو په دې باندې ډیر تمرکز نه کیږي متاسفانه، نه زمونږ په ښوونځیو کې او نه زمونږ په پوهنتونونو کې. او که استادان زمونږ ازموینه مخلي، نو د شاګرد میموري ټیسټ کوي چې دا شاګرد څومره په حافظه کې څومره شیونه لري. میموري دا نه ټیسټ کوي چې څومره شیونه کولی شي، دا نه ټیسټ کیږي. زمونږ په پوهنتونونو کې، زمونږ په مکتبونو کې تاسو به اورېدلي، زه خپله لکه هلته استاذ پاتې شوی یم، موږ به چې پارچه جوړوله د شاګرد نه به امتحان اخیسته، نو موږ به د هغه میموري ټیسټ کوله. حال دا چې دلته د شاګرد میموري نه ټیسټ کوي، د هغه عملا څومره ته کولی شي، ولا دا که په هره په برخه کې. نو زه فکر کوم دا نور تفاوتونه هم شته دي، دا یې تر ټولو غټ تفاوت. یو بل شی اختیار صاحب، چون زما ماشومان دي مکتب ته دلته ځي او ستاسې هم ځي، ستاسې د مکتب نه نیم خبر، خو زه چې دلته اوسېږم او مخکې کینټ کې اوسېدم، په دغه دواړه ځایونو کې کومو مکتبونو کې چې زما د ماشومانو دې ته د کور کار یا هومورک نه ورکوي. نو زه خدای شته، موږ خو د افغانستان نه راغلي یو، هلته خو ماشاءالله ښه ډېرې هومورک یې ورکوي، حتی هغه 3 میاشتې رخصت به چې و د ګرمۍ، هغې کې به هم ډېر زیات هومورک ورته ورکولو یا د کور کار. دلته نه و. نو زه مکتب ته لاړم، مال کیدای شي دا ماشومان ما ته دروغ وایي، نو ما ورسره خبرې وکړم، مال دې ته تاسې هومورک ورکوئ که نه؟ ویل نه، هومورک نه ورکوو. نو ما دغه ښځې نه کوم هغه فرنټ ډیسک کې چې ناسته وه، هغې نه مې پوښتنه وکړه، مال ولې دا هومورک څنګه نه ورکوئ؟ لکه څه یوه عجیبه غوندې ما ته ښکاره شوه، موږ خو نوي راغلي وو هغه ټایم کې. هغې ویل نه، وایي موږ د ماشوم چې دی دا کیپاسټي هم دومره یې دلته، وایي یعنې سهار نه تر مازدیګره پورې دلته موږ سره یي، همدا د دې بس دی چې دا خپل مایند یا مازغه دلته مصروفه وساتي. وایي کور ته چې لاړ شي موږ غواړو دې ریلاکس وکړي. دا وایي صحیح خبره نه ده چې په مکتب کې دی همدا درس نه تاوسي او بیا په کورو کې مو یې تاوسي. نو وایي کله چې د دوی دا صنفونه بره ځي، بیا ورته موږ وایي هومورک ورکوو. په فکر کوم ابتدایه چې د اول نه تر 5مه پورې ده، دې کې هومورک نه ورکوو. نو دې کې ته څه وایي؟ دا یعنې ستاسې په نظر ښه ده، بده ده، څنګه ارزوئ داسې؟ واقعیت دا د زما اولادونه هم چې کله راځي، هغوی سره هغه نه وي، لکه داسې لازمي هومورک نه وي، خو تشویقي هغه شته ورسره. فرضاً زما یو زوی ده په 3م صنف کې ده، هغه هر وخت چې مکتب نه راځي، د خپل ښوونځي د کتابتون نه د خپلې استازې په مشوره باندې یو کتاب د قصو ځان سره راوړي، بیا هغه وایي
زه ورته وایم دا ته څه شی کوې، دا ستا هومورک د وینا دا لکه زه یې وایم. زه یو 2 هفتې مخکې د خپل اولادونو ښوونځي ته تللی وم، نو د دې زوی په رابطه مې د دې استاذې راته وویلې چې دا زمونږ هغه د ریډینګ په برخه کې یا د لوستلو په برخه کې چې کوم ټارګټ ده زمونږ د دې صنف لپاره، ستا زوی پکې 2 چنده 3 چنده مخې ته روان ده. فرضاً که موږ وایو چې په دې میاشت کې ټول زده کوونکي 20 کتابه ولولي، دی 40 لولي که نه، دی وی ډېر زیات په ریډینګ په برخه کې ډېر ښه ده. نو هدف مې دا ده چې دلته په ښوونځیو کې لازمي منډیټري هغه نشته دي، اساینمنټونه یا کورنۍ دندې نشته دي، خو تشویقي شته دي. بیا په لوړو صنفونو کې خصوصا په پوهنتونو کې تا ته پته ده چې ما دلته ښوونځی نه ده ویلی یا کالج ډېر زه کیدی شي د لوړو صنفونو باره کې ونه شم غږېدلی، نه پوهېږم، خو په پوهنتونونو کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله ډیر فوکس بلکې 80% کار په محصل باندې ده. استاد چې ده صرف لارښود ده، یوازې لارښوونه کوي، تا ته انسټرکشن درته درکوي چې ته هغه کارونه څه رقم وکړي. نور تا ته 80% اساینمنټونه یا کورنۍ دندې دا محصل ته سپارل کېږي. تاسو به خپل هم دلته کالجونو ته تللي یاستئ او دا اساینمنټونه دا کورنۍ دندې داسې ډیزاین شوي یا داسې جوړې شوي که یو محصل یوازې اساینمنټونه وکړي د کورس په جریان کې، د کورس په پای کې هغه په ډېره ښه نمره باندې کامیابېدلی شي که یوازې اساینمنټونو ته خپل وخت ورکړي. نو دومره ډیر اساینمنټونه دي او داسې ډیزاین شوي اوسي، او لکه مخکې چې ما وویلې د دې ټولو اساینمنټونو فوکس په دې باندې ده چې شاګرد عملاً کار وکړي. دا که په هره برخه کې، فرضاً زه تاسو ته مثال د کومه د خپلو زده کړو چې کله زه دلته په یوډب کې وم، یونیورسټي آف واشنګټن کې، واشنګټن پوهنتون کې چې وم په حقوق فاکولته کې، نو چون زمونږ سر و کار ټول د حقوقو د قضایاو سره و، موږ ته به یې یوه قضیه راکړله، فرضاً یوه داسې قضیه چې خیالي قضیه یا به ریل قضیه وه واقع شوې وه، بیا به ویل وګورئ لاړ شئ تاسو دغه ستاسو سورسونه یا منابع دي، وګورئ په دې قضیه باندې کم قوانین اپلای کېدلی شي. فرضاً وی به ویلې ته قاضي شوې، ته څارنوال شوې، ته مدافع وکیل شوې، که نه یو رول به یې تا ته درکړه. دا قضیه ده، لاړ شه په دې کې اوس ته په اصطلاح هغه صورت دعوا ولیکه، د افغانستان په حساب درته وایم، په دې کې ته دفاعیه ولیکه، صحیح ده، په دې کې ته فیصله وکړه دغه یوه قضیه پیښه شوې ده، تا ته به یې عملي قضیه درکړله او ته به بیا لګیا وي. کله کله به که د کار حجم زیات و نو بیا به یو ګروپ د محصلینو اساین کوو د هغې لپاره، او هر محصل ته به یې خپله برخه معلوموله چې ته په کومه برخه باندې کار. نو ډیر فوکس په کولو باندې ده، نه دا چې د قوانینو متنونه او د قضایاو متنونه ته واخلي هغه یې حفظ کړي یا یې په یادداشت کې ویسپاري، او یا فرضاً کتابچه در سره یې نوټونه واخلي. دا شیونه نشته. ما تقریبا 15 میاشتې دلته تیرې کړي دي. زه چې بیرته تلمه کتابونه را سره ول، خو ما سره کتابچه نه وه. زه چې بیرته افغانستان ته تلم چې ما د امریکې نه پکې د پوهنتون نه کوم نوټ شی پکې وړی اوسي، ځکه هر څه عملي و نه تیوریکي. داسې دی اختیار صاحب، دا خبره دی په دې معنی مو زما د مشر زوی چې دی دا هم صنف کې دی دلته، که دغه یو اصطلاح به مو اورېدلي، یو څوک چې یو څه شی یې ساده یې تشریح کوي، نو وایي دا خو څه راکټ ساینس نه دی یاره، خو ساده کار دی. نو دې ته راکټ ساینس د ښودلو او عملي په هغه مکتب کې ویډیو مور سره وه، نو دا راکټ چې فضا ته ځي دغسې دې باندې خپله دا راکټ یې جوړې کړې وې، دې خپله هغې باندې کار کړی و. په 9م صنف کې دی که نه، یعنې 9م صنف نه دی، خو یوازې دا خبره نه ده، د دې نه علاوه د 9م صنف نه دې ته د نجارۍ درسونه، د مصریتوب دغه ټول درسونه
پریریکوزیټ ورته فکر کوم وي هغه هم ورته ورکوي. نو دا زما په نظر دا یعنی مهمه خبره ده چې عملی باید کار وشي، نه یوازې دا چې کتاب دی او کتاب ولوله او په مازغو کې دغه کا 3 ایډیټس ډېر ښایسته فلم دی هندي، ډېر واضح دغه میسج په هغې کې ورکړی دی او هند ته چې اوس موږ ګورو ډېر پرمختګ یې کړی او نور هم تیز روان دی. فکر کوم هغې غټ بدلون به راوستی په دې خپل تعلیمي نظام کې. اوس لکه د نن سبا نړۍ کې اختیار صاحب ټکنالوژي نه بغیر خو ژوند کول ناممکنه ده، هېڅ امکان نه لري. هر ملک چې مخکې کېږي یا مخکې شوی دی چې شاته یې وګورې نور دلایل به هم لري، خو په ډېرو د غټو دلایلو کې نه ټول نه یا یو غټ دلیل چې دی هغه ټکنالوژي ده. اوس هند چې پرمختګ وکړه دلته په امریکا کې که په ګوګل دی که ټسلا ده که امازون دی که مایکروسافټ دی، دې کې اکثره کسان چې په اوچتو چوکو دي هغه د هند دي. نو دې خلکو هم د ټکنالوژۍ برخه کې ډېر پرمختګ کړی. تاسو خو په افغانستان کې طبعا استادي کړې ده په پوهنتون کې او نور نصاب هم درته معلوم. دا په افغانستان کې آیا د ټکنالوژۍ بخش ته په تدریس کې کم داسې فکر شوی دی، کم داسې مضامین پکې شته دی چې هغه د ټکنالوژي اوسي او زور یې پې کړی، مطلب زور یې پې ورکړی چې باید دا وکړي؟ متاسفانه زمونږ په تعلیمي نصاب کې د ښوونځیو تعلیمي نصاب ماته لکه ما ژور او دقیق نه ده مطالعه کړی چې په کم حد کې ده. په خصوصي مکتبونو کې چې زما اولادونه هلته ورتلل، هلته د انګلیسي ژبه هغه وخت کې وه، اوس نه پوهېږم چې اوس د دې نوو خلکو په راتګ سره به د هغې حیثیت څه رقم شوی، خو انګلیسي ژبه د هماغه ابتدایه نه اول صنف نه بلکې هغه د آمادګۍ د کلاس نه هم چې د پریپ چې ورته وایي دلته د هماغې نه هم انګلیسي ژبه وه. د کمپیوټر کلاسونه هم په لوړو صنفونو کې په مکاتبو کې شروع کېدل، په خصوصي مکاتبو کې، شخصي مکاتبو کې. په دولتي مکاتبو کې فکر کوم تیوریکي لحاظ باندې د کمپیوټر کم مضمون و چې د کتاب نه یې تدریسوه، لکه نه دا چې عملي کمپیوټر. ځکه په د افغانستان یو غټه مسله هغه د برېښنا ده، ځکه برق ټکنالوژي خو بې له برقه امکان نه لري. نو زمونږ داسې ولسوالۍ شته دي بلکې ډېرې دي چې حتی په د ولسوالیو د پوهنې په مدیریتونو یا امریتونو کې کمپیوټر نشته، کارونه په لاس باندې کیږي او ممکن د معارف په ځینې ریاستونه هم یا د ریاستونو ځینې برخې چې هلته هم کارونه په لاس باندې تر اوسه کیږي که نه. نو پاتې شو لا دا چې شاګردانو ته کمپیوټر او دا شیونه امکان نه لري. یو د کمپیوټر خپله زده کړه ده کارول دي، بل د کمپیوټر په وسیله زده کړه ده. په امریکې کې کمپیوټر چاته څوک نه ښیي چې ته راشه دا کمپیوټر زده کړه، لکه افغانستان کې چې موږ اول کمپیوټر زده کوو، بلکې په امریکا کې د کمپیوټر په وسیله زده کړه ورکول کیږي شاګردانو ته، هغه که د مکتب شاګردان دي که د کالج دي او که د پوهنتون دي. ځکه کمپیوټر یا ټکنالوژي دا د یوې وسیلې د زده کړې د یوې وسیلې په توګه باندې کاري. وزما ماشومان دي دوی مکتب ته ځي، دوی یوازې یو کمپیوټر وړي مکتب ته خلاص، نور هغه نشته، ځکه دا ټول د معارف نصاب او سیستم د دوی په کمپیوټر کې شامل ده. د دې په ځای چې لکه افغانستان کې به چې واته کتابونه بکسه کې اچولي وو او مکتب ته به ورسره کتابچې دا به وړل راوړل مکتب ته، دلته دا شی نشته، یوازې هماغه کمپیوټر وړي، هغې کې ټول کتابونه شته دي هلته. نو متاسفانه په پوهنتونونو کې منګه په هر پوهنځي کې د انګلیسي ژبې یو هغه لرو، کلاس لرو، یعنې زموږ په نصاب کې انګلیسي ژبه شامله ده، ځکه زموږ زده کړې خو هلته په ملي ژبو باندې دي، په پښتو دي، په دري باندې دي. انګلیسي د یوې بهرنۍ ژبې په توګه باندې زموږ په نصاب کې شامله ده، خو هغه هم په هغه شکل باندې نه تدریسیږي چې باید تدریس شي، او همدارنګه کمپیوټر هم. نو
د پرمختګ لپاره سبحاني صاحب تاسو مخکې اشاره وکړله دلته د ټسلا او د امازان او د مایکروسافت او د ګوګل د دې مشران او یا هغه مهم کارکوونکي تا ویلې چې دا د هند دي. د تعلیمي نصاب لپاره یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ته تعلیمي نصاب د نړۍ د تعلیمي نصاب سره د پرمختللو هیوادونو د تعلیمي نصاب سره ته په یوه سطحه کې راولي، الاین کې ورسره. ځکه که ته د انجینرۍ پوهنځي یو محصل ته په ننګرهار پوهنتون کې په پښتو یا دري ژبه باندې د انجینرۍ اساسات او شیونه تدریسوي او هغه یې زده کړي، هغه که امریکې ته راځي هغه پښتو او په دري به انجینري زده وي، خو په هغه باندې په هغه باندې په انګلیسي باندې هغه نه پوهیږي، نه د وسایلو، نه د نومونه، نه د اصطلاحات دې شیانو سره به اشنا نه وي. همداسې د طب په برخه کې، همداسې فرضاً د حقوقو په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې. نو پاتې شو د ټکنالوژۍ مسله. دلته د کمپیوټر استعمال لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، فرضاً زه یوازې د طب په برخه کې مثال درکوم. دلته ډاکټر ته چې تاسو ځئ د الف نه نیولې تر یې پورې ټول شیونه د کمپیوټر په وسیله ترسره کیږي. ډاکټر چې د څه شی کوي یوازې کمپیوټر استعمالوي، نور فیصله، ریزلټ او حتی دا چې کومه دوا باید وخوري که نه څومره باید وخوري، دا ټول د کمپیوټر په وسیله باندې کیږي. صحیح ده، زمونږ به د طب په برخه کې فرضاً یو ډاکټر په افغانستان کې ډیر فوق العاده استعداد ولري، خو دا چې کله راځي د امریکې تعلیم طبي سیستم ته ننوځي، دا باید دا ټوله ټکنالوژي استعمال کړلی شي، چې دا ساده خبره نه ده. نو زمونږ په تعلیمي نصاب او په تعلیمي نظام کې متاسفانه ټکنالوژي په هغه حد کې نه ده چې زمونږ یو فارغ دی بیا وکولی شي هغه د په نړیواله سطحه باندې ځان ته د کار یو فرصت پیدا کړي او هلته د په اصطلاح هغسې وچلیږي. د هند یو ښېګڼه دا ده چې هغوی د ټکنالوژۍ سره همغسې موازي روان دي او د تعلیم ژبه یې چې ده دا نړیواله ژبه د انګلیسي ده، نو ډیره ستونزه نه لري. ما هم دا خبره کوله اوس اختیار صاحب. اوس مثال په تور باندې زه ګورم زمونږ دلته افغانان راغلي دي چې انجینران دي، ښه پویه خلک دي، عالي تحصیلات یې کړي دي، خو په عین وخت کې زه دا هم ګورم چې په هغې کې بعضې دي ESL کلاسونه هغې شروع کړي دي، انګلیش ایز ا سیکنډ لینګویج، انګلیسي درسونه یې شروع کړي، باوجود د دې چې عالي تحصیلات لري. دا یوه بدبختي ده. اوس که څوک یې مني که نه مني، انګلیسي نړیواله ژبه ده، د نړۍ ټوله راکړه ورکړه په انګلیسي ژبه باندې کیږي. که بعضې کسان وایي چې نه یاره په چین یا په بل ملکونو کې هغې خپله ژبه کاروي او افتخار پرې کوي، بېشکه چې خپله ژبه به کاروي، خو هغه انګلیسي هم زده کوي او هغې چې په کوم ځای کې دي موږ هلته نه یو. نو یعنې زما په نظر باندې د ستاسې خبر نه خو ما ته داسې معلومیږي چې موږ دوه غټې ستونزې لرو. یو چې دا هغه د انګلیسي ژبې ده، یعنې باوجود د دې چې زموږ په عالي تحصیلاتو کې هم د انګلیسي په نوم باندې یو سبجیکټ شته دی یا یو مضمون، خو ولې نور مثلا که کیمیا ده، بیولوژي ده، فزیکس ده، دا په پښتو یا دري ژبو کې دی، کوم چې ښه خبره ده. خو همغه استاز یا همغه کس چې د طب نه فارغ شلو یا انجینر شلو، سبا دې ځي نړیوال کانفرنس ته، هغه به چې ناست دی خلک چې خبرې کوي هغه نه پوهېږي چې دا څه وایي. نو یو خو انګلیسي شوله او بل په ټکنالوژي، دې دواړو کې موږ ډېر شاته یو. نو زه داسې وایم زه دا نه وایم چې اوس موږ امریکې سره د ځان یو دم پرتله کړو، دا دوی خو ډېره خواري کړې ده، مخکې تللي دي. دغه امکان دی ولري چې دغه ویډیو هغه کسان چې د استادان دي په افغانستان کې په مکتبونو کې یا لیسو کې یا پوهنتونونو کې، یا هغه کسان چې خپله د هغې دنده همداره چې د افغانستان په نصاب باندې کار وکړي، نو دوی که هره نظریه لري من حیث د یو استاز خپله تاسې
چې د افغانستان مکمل د تعلیم او د نصاب د سیستم درته معلومات دی. امریکې ته چې رالی مخکې یو ځل راغلی وی په پوهنتون کې خپله درس ویل ماسټري مو اخیسته بیا په مشیګن کې بیا هلته خپله ستاسې هم دا 2 ځلې چې رالی نو پوهنتون ته یا د دغه سره ډېر نږدې وی خپله نو پوهنتونونو سره تاسې نه کومه مشوره ورکوئ اختیار صاحب؟ زه فکر وکړه چې یو کس ناستی دی او هغه یا استاد دی یا شاګرد دی یا هغه کس دی چې دا نصاب جوړوي د افغانستان غوندې ملک دپاره چې بېشکه د برېښنا مشکلات پکې شته دی، صحیح ده، نور مشکلات اقتصادي مشکلات هم لرو، سیاسي مشکلات هم پکې شته دی. دا بیسک سټپس چې ورته وایي بنیادي قدمونه دی ستا په نظر باندې اول څه وکړي چې کیدای شي دغه تغییرات که دې سیسټم کې زموږ راشي نو امکان دی ولري چې په کلاره موږ هم پرمختګ وکړو؟ ګوري ښه لکه مخکې چې ما د پرمختګ خبره وکړله که نه د مملکت پرمختګ یوازې په یو سکتور کې امکان نه لري، نه وروسته پاتې والی په یو سکتور کې امکان لري. دا ټوله مسله بیرته بیا ځي حکومت ته، د حکومت پالیسۍ او ستراتیژۍ او اوږدمهاله پلانونو ته او د حکومت نوع او ډول ته چې بیرته خبره پالیټکس ته ځي. نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې بیا به هم ته یو ځای نه به شروع کوې. دا کوم هیوادونه چې نن په تعلیمي برخه کې پرمختللي دي دا د اول نه داسې نه ول چې دوی پرمختللي ول، دوی د یو ځای نه شروع کړې ده. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول باید یو اساسی قانون چې د خلکو او د حکومت ترمنځ یو لوی یا مهم اساسی قرارداد ده دا باید امضا شي چې خلک په دې پوه شي چې زما حق او مسئولیت په دې سیستم کې څه شی ده، او حکومت هم باید په دې پوه شي چې ما ته کوم مسئولیت سپارل شوی، د معارف وزیر ته کوم مسئولیت ده، د تحصیلات عالی وزیر ته کوم مسئولیت ده، رئیس جمهور ته کوم یو مسئولیت ده، والی ته او ټیټ پوړي خلکو ته. نو افغانستان د هر څه نه مخکې یو اساسي قانون ته ضرورت لري. یو دویمه مسله دا ده چې منګه په تیر حکومت کې په جمهوریت پر مهال باندې قانون هم درلوده، ستراتیژیک پلانونه هم لرودل او ډیولپمنټ سټراټیژیانې موږ لرودلې. هغو ته بیرته باید مراجعه وکړي که هغه په اصطلاح اصلاح کولو ته ضرورت لري نو هغه باید بیرته اصلاح شي. لکه کوم ځای کې څوک فکر کوي چې دا صحیح نه دي، اساسی قانون ته باید بیرته مراجعه وشي او بالاخره چې دغه ولاړ حالت چې اوس افغانستان په زه خو وایم چې شاته روان ده، خو که شاته نه روان ولاړ ده، مخې ته نه ځي. دې حالت ته باید شی وکړي، حرکت ورکړي. دا کومو برخو کې چې موږ او تاسو بحث وکړو د دنیا په سطحه باندې ادارې شته دي، سازمانونه شته دي، افراد شته دي چې دوی والنټیرلی لکه او مسئولیت دا ده چې په دې برخه کې دوی هغه کوي، ګرانټونه ورکوي، پیسې مصرفوي او دوی برخه کې دوی کار کوي. نو که موږ دا شی نه جوړ کو، هغه فاونډیشن په داخل د افغانستان کې ورته جوړ کو، نو د دنیا هغه به راځي، مرستې او کومکونه به راځي. یو څوک به زموږ د ټکنالوژۍ برخه په لاس کې اخلي، هغې برخه کې به سرمایه ګذاري کوي. یو څوک به زموږ د ژبې برخه را جوړوي، فرضاً موږ چې ویلې د انګلیسي ژبې ده. یو څوک به زموږ د زیربنا او د اساسات دا راته جوړوي. نو یو څوک به زموږ هیومن ریسورسز چې دي، بشري منابع، یعنی دا به راته روزي، دې برخه کې به پانګونه کوي. نو هدف دا ده چې دا مملکت به آسته آسته پر مخ باندې ځي. خو که دغسې حالتي چې نه یوازې مملکت مخې ته نه ځي بلکې ورځ په ورځ شاته ځي. د شاتګ مثال زه فرضاً تاسو ته داسې در کومه چې یوازې په دې تیرو 2 کلونو کې
تاسو پوهیږئ چې څومره خلک امریکې ته یوازې راغلي دي ښه ډېر خلک راغلي او په زرګونو کسان اروپا ته لاړل، په زرګونو پاکستان او ایران کې پراته دي. دا خو ټول بې سواده خلک نه دي، عام خلک خدا نه دي، دا ټول لوستي خلک ول، تعلیم یافته خلک ول. لکه ولې دا د افغانستان نه ووتل یا ولې غواړي ووځي؟ دلیل یې دا ده چې د افغانستان سیستم چې دا سټک ده، ولاړ ده، بلکې په شا دغسې روان ده، نو مخې ته نه ځي. که دا مخې ته لږ هم حرکت وکړي خلکو ته یو امید پیدا کیږي. نو زما په نظر باندې اول قدم کې هغه اساسات فاونډیشن چې څه شی دي چې ما یادونه وکړه، دې باندې کار کول پکار دي. او د دې نه تر ټولو مهمه مسله په پښتو کې ورته سیاسي اراده وایي، پولیټیکل ویل. دا ډیره زیاته مهمه ده چې د حکومت مشر دا راشي ودرېږي او د معارف په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې یو روډ مپ، یوه نقشه او پلان خلکو ته ورکړي، سټنډرډونه معلوم شي. نو دا ډیر زیات مهم شیان دي چې باید که څوک مسؤلیت اخلي ورته فکر وشي. د په ټیټه سطحه باندې زه فکر کوم چې که هلې ځلې وشي ممکن ډیره نتیجه ورنکړي. فرضاً شاګرد، فرضاً استاد، د پوهنې مدیر، د ولسوالۍ په سطحه د لیسې مدیر، زه فکر کوم دا خلک لکه ډیر څه نشي کولی، غټ تغییر نشي راوستلی، ځکه د پورته نه چې دا مسله را جوړه نشي لاندې برخه کې فکر نه کوم. مننه اختیار صاحب. دا ټولې خبرې د انګلیسي په اصطلاح میک سنس کوي، کامن سنس دی، معلومه خبره ده. در سره چې دا خبرې واوري سر پرې خلاصیږي. او زمونږ بله مهمه موضوع بلکې چې نن سبا وخت کې زما پر نظر افغانستان کې بلکې د نړۍ دپاره دا داسې یو د شرم ځای دی، خصوصا افغانانو دپاره دا د نجونو مکتبونه چې هغه بند دي. هیڅوک په دې معنی نه پوهېږي چې ولې بند دي، کله به واپس بیرته کېږي. دا یو غټه جنجالي موضوع ده. زه نه غواړم دې کې اوس بحث وکړو، بحث زمونږ اوږدېږي، خو ستاسې دا خبرې چې دي اختیار صاحب ټولې میک سنس کوي. خدای دې وکړي چې اوسنی کوم دولت چې دی په افغانستان کې چې دی هر څوک چې ما راته مخکې ویل چې مسؤل دی دې کې هغه دا خبرې واوري، ستاسې خبرې او نور خلک به هم زموږ ستاسې غونې قدرونه چې موږ لرو په افغانستان کې هغوی به هم دې کې بحث کړی. نو دوی دې خبرو ته توجه وکړي او څه ناڅه بدلون دې راولي. افغانستان زما په نظر د نورو ملکونو نه ډیر زیات ضرورت لري په نن سبا وخت کې چې خلک پیاده ځي باید منډه ووایي او ښه داسې د میراتان غوندې منډه ووایي تر څو نړۍ سره ځان برابر کړي. ځکه معلومه خبره ده ډیر شاته دی د تعلیم د نګاه نه. نور ډیر مسایل هم شته دی، خو دا زما دپاره شخصي دا تعلیم چې دی ډیر یوه مهمه موضوع ده. نو ډیره مننه اختیار صاحب. خبرې فکر کوم ډیرې شولې او نه غواړم چې دا ویډیو ډیره اوږده شي. نو آخري که کوم میسج لري یا پیغام لري لیدونکو ته بیا به دې خدای پاماني ورسره وکړو. مننه سبحاني صاحب. اول خو ډیره مننه تاسو نه، دا موضوع ډیره زیاته مهمه او جالبه موضوع وه چې تاسو انتخاب کړې وه د خپل دې خپرونې لپاره. او خدای دې وکړي چې د لیدونکو لپاره پکې یو میسج، یو پیغام موجود وي. دویمه مسله زما یو لنډ میسج د لیدونکو لپاره، که هر چېرته یي، داخل کی خارج کی، د زده کړو لار دې نه پرېږدي، د تعلیم لار دې نه پرېږدي. تعلیم او زده کړې دا داسې د یوې ټولنې لپاره داسې یو مثال لري لکه که یو څوک ناروغ وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، او که د ده هغه ډاکټر خوښیږي او که یې نه خوښیږي، که هغه د دوا د لپاره خوندوره وي که نه وي، که سمدستي پرې جوړیږي او که نه جوړیږي، خو دی ناچاره ده چې د خپلې روغتیا د ترلاسه کولو لپاره به ډاکټر ته ځي، روغتون ته به ځي. نو
زموږ د ټولنې د تاداوی لپاره یوازینۍ نسخه چې ده، یوازینۍ دوا او لاره چې ده هغه تعلیم ده. که دا تعلیم موږ ته سمدستي په فایده یي که نه یي، که موږ ته خوند راکوي که نه راکوي، که موږ ستړي کیږو که موږ فرضاً خوښیږي که نه خوښیږي، باید دا لاره ونیسو. که فرد یو، که کورنۍ یو، که کلی یو، او که ولسوالۍ او ولایت او مملکت یو، د تعلیم لاره به نه پرېږدو. نور ستونزې ډېرې دي او دا ستونزې به د تعلیم په واسطه باندې حل کوو. اختیار صاحب بیا هم ډیره مننه د راتلو نه، زحمت مې درته درکړه. نو ملګرو نور وخت مو نه نیسو. اختیار صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې، تاسې خپله واورېدې، ضرورت نشته ده چې هغه زه بیا تکرار کړم. او انشاءالله تر بلې برنامې پورې خدای په امان، خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ، آرامه اوسئ.